بسم الله الرحمن الرحیم. نن به انشاءالله ایڈوانس ټیپ پارت نمبر 5 وایو. په دې کې به انشاءالله ډسپلی ګروپ فول وایو. زه راغلم مایکروسافټ ورډ ته، فایل، آپشنز، ایڈوانس، او په دې کې ما سره دی ډسپلی ګروپ. ډسپلی ګروپ ما سره اول کمانډ شو دیس نمبر اف ریسنت ډاکومنټس 25. لایک فار ایگزامپل زه چې کله فایل ته راشم ریسنټ باندې زه کلیک وکړم، دې ځای کې ما سره 25 آیټمز یا 25 MRU فایلز شو کیږي. یا زه چې کله په دغه باکس کې لیکل کوم نو دې کې زه 25 څخه زیات آیټمز نشم اډ کولی چې هغه ماته دې ځای کې راشي. زه ورته وایم چې نه، دا ماته زیات یا کم که. زه ورته وایم فار ایگزامپل دا ماته 5 که. دا اوکې کلیک که، فایل ته راشه، دې ځای کې ماته 5 شو کیږي. او همدا شان چې زه کله دې ځای کې راشم او دې ځای کې زه لیکل کوم چې فار ایگزامپل 33 نو ماته څه وایي the entry must be less than or equal to 5 ځکه هغه ځای کې 5 لیکل شوی دی. صحیح ده که نه؟ همدغه شان ته چې کله راشم RTO ته this one دا ماته 50 که، خو یاد ساتئ چې دې ځای کې تاسو 50 نه نشئ زیاتولی. the entry must be less than or equal to 50. دې ځای کې ما 50 که، اوس زه کولی شم چې دې ځای کې هم زیات فایلونه ځان سره جمع کړم او دلته هم ځان سره راولم. یعنی 50 څخه به زیات فایلونه په دې ځای کې نه جمع کیږي. کوم چې نوی راځي هغه به سر ته راځي او بیخ کې چې کوم فایلونه وي، زاړه فایلونه وي، زاړه استعمال شوي وي، هغه به له منځه ځي. زه بیا رالم آپشن ته، ایډوانس ته رالم. همدغه شان بل کمانډ ما سره څه شی دی، شو میجرمنټس ان یونټس آف. میجرمنټ وایي اندازهګیرۍ ته. زه ورته فار ایگزامپل دغه خطکش چې کوم زما دی یا دغه رولر چې کوم زما دی دې یونټ زه غواړم چې دا چینج کړم. زه ورته چې دا ماته انچ کې مه راوله، دا راته سینټي میټر کې راوله. صحیح شو، دا مې اوکې کلیک کړو، ماته به اتوماتیکلی سینټي میټر کې شو کېږي. همدغه شان که زه په دې باندې ډبل کلیک وکړم ماته به هر یو سینټي میټر ته راته چینج شي. همدارنګ بیا راغلم، زه ورته یم چې نه دې ته راته مه چینج کوه، پوینټس ته راته چینج کړه، نقطو ته به راته چینج کړي. دا نقطو ته چینج شو، دې ځای نه دې ځای پورې 14 نقطې دي. بیا همدغه شان ډېرېږي. صحیح ده که نه؟ همدغه شان بیا زه رالم، زه وتم چې دا ماته خپل حالت ته راته راوله، دا به ورته انچ واخلي. Style area pane with in draft in outline views. یہ مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ راشو ویو ته او په دې ځای کې موږ ډرافټ ته راشو یا آوټلاین ته راشو. زه چې کله آوټلاین ته راشم نو دغه ځای کې ماته سټایل ایریا شو کېږي چې آیا ستا په دغه اوس چې کوم ځای کې ته ولاړې دې سټایل کوم ډول دی، آیا هیډینګ دی یا نارمل ټکس دی. زه راځم فار ایگزامپل دې ځای کې یو ټاپک لیکم، دا مې فار ایگزامپل ولیکه. زه رالم ویو ته، آوټلاین ویوز، دې ځای کې ماته هغه سټایل نه شو کېږي. زه ورته یم چې ماته یې شو کړه. څنګه به کې RTO ته به تاسو راشئ، ایډوانس ته به تاسو راشئ او دې ځای کې به دا ورته واخلئ چې فار ایگزامپل دا دې ماته 1 انچ وي. دا مې اوکې کلیک، به راشم ویو ته، آوټلاین ته، ماته به شو چې دا موږ سره نارمل دی. همدغه شان دا موږ سره هیډینګ 1 دی، دا نارمل دی، دا را سره هیډینګ 2 دی، دا نارمل دی، دا همدغه شان دی، دا هیډینګ 2 دی، دا را سره نارمل دی. دغه ټکس ولې ماته غټ ښکاري؟ دا موږ پرون ویلیو، که تاسو ته یاد شي. کوم ځای کې مو ویلیو؟ دې ځای کې دا به چیک ایسته کړو، اوکې کړو، اوس به راته نارمل ته چینج شي. همدغه شان بیا زه راځم، نیکسټ کمانډ بل موږ سره څه شی دی، شو پکسلز فار HTML فیچرز. HTML دپاره ستاسو خطکش یا ستاسو اندازهګیري هغه په کوم ډول وي، تاسو به تصویرونو کې ښکاري. شو آل وینډوز ان د ټاسک بار. ټول وینډوګانې به ماته په ټاسک بار کې ښکاري. لایک زه راځم کنټرول N نیو زه اخلم، څومره ډېرې ما راوستلې، ځکه اوس دې ځای کې ګورم ماته 1 by 1 شو کېږي. زه ورته دغه شان راته مه شو کوم، زه به راشم آپشن ته او دا به ورته انچیک کړم، شو آل وینډوز ان د ټاسک بار. اوکې کلیک کړه. اوس که تاسو وګورئ تاسو ته به دا په دې ځای کې نه شو کېږي. صحیح ده که نه؟ ښه، او که زه اوس فار ایگزامپل دا کلوز کوم نو دې نه شاته به راته پرتې وي، یا فار ایگزامپل دې باندې کلیک کوم دا به راته دې ځای کې پرتې وي. ښه، زه ورته یم چې نه دا راته شو کړه، به راشئ دا به چک کړئ، دا به اوکې ورته واخلئ، ټول اوس راته شو شو. بیا رالم آپشن ته. بله خبره ما سره څه شی ده، شو شارټکټ کیز ان سکرین ټیپ. سکرین ټیپ ته چې کله راشم فار ایگزامپل دې ځای کې ودرېدم نو دلته به ماته شارټکټ کی هم شو کېږي. زه ورته دا راته مه شو کوم، به راشم دا به ورته انچیک کړم، اوکې که اوس که تاسو فار ایگزامپل راشئ
تاسو ته به شورټکټ کی نشو کیږي. ورته بولډ، ایټالیک، انډرلاین دا راته شو کیږي. نه پوهېږم چې دا ولې خو دغه شورټکټ راته اوس نه شو کیږي. زه ورته دا راته شو کا، دا به راشم ایډوانس ته او دا ورته چک کا، دا اوکې واخله. کنټرول یو ګورئ چې کله ما سیف کو ایټالیک دا ولې نه شو کیږي. چې اوس کله فار ایگزامپل راشم دې ځای کې ودرېږم، ما ته به اتوماتیکلي کنټرول آی کنټرول بي هر څه به راته شو شي. څه شو؟ زه ورته چې دغه شورټکټ یې ما ته مه شو کوه. دا به راشم دا به ان چک کړم، دا به اوکې واخلم، اوس که راشم دا به ما ته شو کېږي. کنټرول ایس سیف کا، اوس راشئ دا کلوز کا، دا به ما ته نه شو کېږي. خو دې دپاره تاسو باید یو ځل ورډ کلوز کړئ، بیا اوپن کړئ، تاسو ته به هغه آپشن په صحیح طریقې سره کار وکړي. زه رالم بیا آپشن ته. بل کمانډ مې سره څه شی دی؟ شو هوریزنټل سکرول بار. سکرول بار خو پېژنئ که نه؟ یو موږ سره ورټیکل دی چې هغه دا یو دی، یو موږ سره هوریزنټل وي چې هغه په پروت ډول باندې وي. ښه هغه به ما سره څنګه راځي؟ هغه به داسې شان راځي چې کله تاسو فار ایگزامپل پیج زوم کړئ، چې کله مو پیج زوم کوو نو موږ سره دغه دی هوریزنټل سکرول بار راغی. زه غواړم چې دغه سکرول بار دې ما ته نه شو کېږي. زه به راشم ایډوانس ته او دا به ورته انچک کړم، دا اوکې که، ما ته به اتوماتیکلي هغه سکرول بار اوس نه شو کېږي. صحیح ده که نه؟ بیا زه راځم الټ او ته ایډوانس ته او بله خبره څه ده؟ شو ورټیکل سکرول بار. زه وایم چې هغه ورټیکل سکرول بار هم راته مه شو کوه، یعنې به چې کیسته کې دا اوکې واخلي، دا به هم راته نه شو کېږي. الټ او ته زه رالم، ایډوانس ته رالم، زه ورته یم راته شو یې که، خو اوس رایټ خوا ته دی که نه، لیفټ ته راته ویسه. چې کله تاسو لیفټ والئ نو تاسو ته اتوماتیکلي رولر رایټ خوا ته ټرانسفر کېږي، ځکه دا آپشن دې سره لینک دی. دا مې اوکې کلیک کړو، ما ته به اتوماتیکلي دا دې خوا ته راشي، رولر به راته دې خوا ته لاړ شي. همدغه شان بیا زه رالم، زه ورته یم چې نه دغه شان یې راته مه کوه، بس دې نه به چې کیسته کې شو ورټیکل رولر ان پرنټ لیاوټ ویو. اوس خو موږ ته شو کېږي که نه؟ زه وایم چې دا ما ته مه شو کوه، دې نه به چې کیسته کې دا به اوکې ورته والئ، دا به اوس راته نه شو کېږي، بیخي ورک شو. بیا به راشم زه ایډوانس ته او زه ورته وایم چې راته شو یې که، خو کوم خوا ته راته شو که؟ رایټ خوا ته. اوکې مې واخیسته، رایټ خوا ته راته راغی. زه یم نه لیفټ خوا ته یې راته ویسه، خپل حالت ته راته ویسه. صحیح ده که نه؟ تاسو به راشئ ایډوانس ته، دا آپشن نه به چک ایسته کوئ، دا به اوکې ورته والئ، تاسو ته به اتوماتیکلي خپل حالت ته راشي. بل آپشن موږ سره optimize character positioning for layout rather than readability. دې مطلب دا دی چې فار ایگزامپل بعضې وخت موږ ټکس ولیکو، هغو ترمنځ سپیسینګ غیر منظم وي، موږ ته غیر منظم ښکاري، ځکه دې کې چک کېدم نو بیا به ما ته د پرنټ په شکل باندې دې ځای کې هم ښکاري. تاسو په تصویر کې ګورئ. ډیسیبل هارډویر ګرافیکس اکسیلریشن. بعضې وخت ما سره بعضې شیپونه وي هغه په 3D شکل کې وي، یا را سره دغه شان ټکس وي، ټکسټ افیکټ را سره موجود وي، یا را سره مختلف قسمه نور 3D شیپس وي، شکلونه اشکال را سره وي. زه غواړم چې د دغو دپاره دې زما ګرافیک کارډ نه استعمالیږي، نو تاسو به هلته چک ولګوئ، تاسو ته په تصویر کې ښکاري، انشاءالله پوه شوي به ورباندې یاستئ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره ایډوانس ټیب پارټ نمبر 5 ډسپلی ګروپ